د ملي اردو په لیکو کې د شهیدانو د کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي غنمو مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. نن د یکشنبې په ورځ په همدې موخه په مرکز مهترلام کې د ملي اردو په لومړي پلي لیوا کې ځانګړي مراسم نیول شوي و چې د هر شهید او ټپي د کورنیو غړو پکې ګډون کړی و. د لومړي پلي لیوا قومندان بریج جنرال محمد یوسف نیازي په خپلو خبرو کې ویل چې د ملي دفاع وزارت له لوري د دې ولایت په کچه ټول هغه وګړي چې د هېواد او خاورې ساتنې لپاره ځانونه قرباني کړي او یا هم ټپیان شوي د دوی له لوري هرې کورنۍ ته 2 بوجۍ د خوراک د غنمو مرسته ترسره کیږي. دا جدول دلته موږ سروې نه ده کړې، دا سروې د وزارت دفاع چې هلته دوی ثبت شوي دي او هلته اسناد ته مراحل شوي دي هغه دي چې هغه قرار پلان د ډول سره دي. د د شهیدانو د کورنیو 993 کورنۍ دي چې په لغمان کې په ټولو ولسوالیو کې د شپږ واحد ادارې دي او 104 معلولین دي چې د دوی اسناد ټول ته مراحل شوي دي، یعنی هلته ثبت او راجستر دي او د کورنیو سره هم یو سند موجود دی. او علاوه 101 تن نور چې شهیدان او معلولین دي ولې اسناد ته مراحل شوي نه دي، ولې جدول موږ ته را رسېدلی دی هغه هم په دې هغه کې شاملېږي چې جمعاً دا د اردوی ملي 908 پامینه کېږي. هغه دغه راز ویل دوی هڅه کوي چې د ټولو شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه او رسیدګي وکړي. د لغمان والي محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی به هم په دې ولایت کې د ټولو هغو شهیدانو چې د وطن په ساتنه کې قرباني ورکړې کورنۍ یې له ځانګړو امتیازاتو څخه برخمنې کړي. د دې مرستې چې اوس سوي ده چې البته په ډېرو کلو کې داسې مرسته نه وي سوي، د 1000 تنو د شهیدانو ورثاو ته او زمونږ د افغانستان د امنیتي نظام بیا په خاصه توګه د دفاع وزارت د صفوفو په ترڅ کې چې زمونږ ملګري معلول شوي دي هغوی لپاره دا مساعدت شوی ده. زه د وزارت دفاع نه مننه کوم او امید لرم چې انشاءالله دغه ډول مساعدتونه او دې ته ورته نور زمونږ د شهیدانو د ورثو او د هغوی د کورنیو د بچو لپاره پاملرنه تر دې نه هم زیاته سي. د تعلیم په حصه کې هغوی ته بورسیې مهیا سي، هغوی ته وړیا کورسونه او د ارتقای ظرفیت پروګرامونه مهیا سي. انشاءالله تر کومه ځایه چې زه د افغانستان د نظام او سیستم نه خبر یم او کوم کار چې اوس روان ده دا یې آغاز ده، نمونه ده. په ټولو عرصو کې د شهیدانو د ورثو غمه خوړل سوې ده. نوموړی وایي مرکزي حکومت په پلان کې لري چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ټولو شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته هر اړخیزه رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د ملي اردو په لیکو کې د شهیدانو او ټپیانو د کورنیو غړو له ولایتي ادارې او اړوندو ټولو مسؤلینو څخه مننه وکړه چې دوی ته ځانګړې پاملرنه لري.